السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو، زه شیر علي مومند یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو نن درته لاس یو ځای کومه چې مهرباني وکړئ دا زما ویډیو پوره وګورئ چې پوره پې پوه شئ. جان حبیب لګیا تقریبا یو میاشت له الف خان شیرپاو پسې ویډیوګانې سازولې او اوس مې الف خان شیرپاو هغه یو ویډیو وکتله چې کم کې هغې خپل بچي او قرآن پاک خپل مخکې ته قرآن پاک ایښودی او څنګ کې بچي ناست او په هغه قرآن پاک باندې هغې لاس کېښودو او په بچو سر باندې لاس کېښودو او ویل چې ما دې په دې پاک کلام قسم وي او ما دې په دې بچو په سر قسم وي چې ما نه چاله جنکۍ سپلای کړي دي، نه ما چا روپۍ خوړلې ده، نه ما چا سره ځای کلی دی. نو ما چې کوم مخکې دا ویډیو وکتله والله چې زړه مې ډېر سخت خفه شو بې چې هغه دونه مجبوره شو، جان حبیب صاحب دونه مجبوره شو چې په قرآن پاک باندې لاس کېښودو او په بچو په سر یې لاس کېښودو. نو دا کم قرآن پاک باندې چې دی لاس کېښودو نو دا به جان حبیب صاحب دا به تا پسې اوس لګي. ولې تا هغه دونه تنګ کو چې هغه بچو په سر او په قرآن پاک باندې هغې لاس کېښودو خپلو مینوالو ته ور وښیو. نو دې دا مطلب شو جان حبیب صاحب چې الف خان شیرپاو صحیح دی، ولې ناحقه قرآن څوک نه کوي او هغې چې کومه بدنامي پرون راایسته وشله چې هغې په فاونډیشن کې کومه جینۍ وه یا ښځه وه یا مورکۍ وه هغې د وجه هغه څونه بدنام شو چې نن هغې قرآن پاک ته لاس کېښودو، قرآن پاک او بچو په سر لاس کېښودو. نو جان حبیب صاحب مهرباني وکړه یو داسې میسج دله در کوم چې دونه انسان مه تنګوه چې قرآن پاک راوالي او بچو په سر قسمونه او قرآنونه وکړي. مهرباني وکړه دونه هم خلک مه ټارچر کوه او دونه هم خلک مه تنګوه چې سبا ستا د دې خبرو د لاسه د چم ګاونډ د خپل پردو ټولو کې بدنام شي، ټولو کې بېعزته شي او هغې پرتوګ وځي او هغه خودکشۍ باندې مجبوره شي. نو دا سب مهرباني وکړه الف خان شیرپاو وبخه، موږ درته سوال کوو وبخه چې قرآن پاک باندې لاس کېښودو خبره ختم، چې بچو په سر لاس کېښودو خبره ختم. دا غوبل جان حبیب صاحب دلته ختم کا او دا سړی خپل ژوند ته پرېږده او دا سړی مه تنګوه او مه یې شرموه بې ګناه چې یو انسان چې په قرآن پاک لاس کېږدي نو خبره ختمه ده، خلک سل مرګونه معاف کوي. هغه یو مسلمان دی، هغه دونه غټ قسم او قرآن نشو اوچتوی چې هغه اگر په رښتیا نه وی او راشه جان حبیب صاحب راشه او معافي دې وغواړه. بس کا بس دا ورکوټ شاندې ویډیو دوستانو ښه درته لګېدلي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او الله دې تاسو ټول خوشحاله او باد ساتي، سلامت اوسئ. الله په امان.